چې کوم سړی خپل اعمال پټوي الله یې راښکاره کوي او د سړی الله عزتمن کوي. لکه یو سړی مړ شو، نیک عمله سړی و، هره شپه به یې تهجد کول، چې مړ شو بچوي وي یا ښځې وي، الله دې وبخښي، خو به ټوله شپه تهجد کول. ګوره ده د عمل پټول الله راښکاره کړو. لکه څنګه چې د سلف صالحینو د اعمال رانقل شوي ده، خو پټول خو رانقل شوي. ښه کوم سړی چې راښکاره کوي الله ولا نور د دې عمل بیا توفیق نه ورکوي او الله یې شرموي. نو د شپې د تهجد هم راز دی. کیدای شي الله یې په مخ راښکاره کړي، دغه جدا مسله ده. د انسان په مخ کې رڼایي ښایسي، د دین ښایست، د اسلام ښایست، پته لګي سړی شپې تهجد کوي، دغه اوس د الله له طرفه ده، خو ته یې مه راښکاره کړه، دا راز پرېږده. ما دا خبره دې پورې راوستې چې ما حدیث څومره که ته دا غواړې چې الله ستا تذکره په اسمانو کې د شپې به دې پته ولګي. اوس الله عالم چې د شپې ته څه کې دا راز دی، او بیا چاته بیانومه بعض کیني سپو ډېر غفل د شپې وي. ته ورته ویله کې تاسې کوئ چې سپو غفل وي، بس زه راپاڅېدلی مې چې 2 رکعته وکړه، او پرون شپه یخ ډېر نه وي، ډېر یخ و. ښه لکه تا ته څنګه په ته څنګه ولې ویښ وي، بس ما وي چې 2 رکعته وکړه، نو هغه دې موږ ته هم ووایي. دا شان با چې صدقه ورکړي، را به شي کور ته، سر به وایي را وایي، یاره بس توبه الله، تجارت یې دې جوړ کړی دی. لکه څه چلو جوړې خفه یې د څه نه تجارت وي، دا سوالګري نه دي. اوس مې دا کس د 15 له ورکړو، خو دا د دوی تجارت دی، نو بیا دې ورکول سړی چې سړی دې شرمو. نو د الله سره رازونه ساتئ، د الله سره څه ساتئ؟ رازونه، چې هېچ چاته پته ونه لګي. او دا راته ووایم الله به یې راښکاره کړي. الله چې کوم بنده خپل عمل پټوي که نه، چې دا د الله لپاره دی، رب العالمین یې عزتمن کړي او راښکاره یې کړي، او هغه نه غواړي خو الله یې په هغې مشهور کړي. او چې کوم یو دا کوشش یي چې زه مشهور شوې او زه ورمخکې شوې، دې عمر له ذلیله ګرځي. یو نیم چې وینې په منځه ولاړي، استاز خواته راشي، شیخ راشي، دی به سم اوږد لمونځ به شروع کړي، او لږ اذکار به تیز وایي، او سبحان الله والحمدلله. دا هغه عبادتونه دي چې الله ورته ضرورت نه لري. الله حدیث قدسی کې رضی الله وایي څوک چې عمل وکړي او ما سره پکې شریک جوړ کړي، نو دی هم پرېږدم، هغه عمل ول هم پرېږدم، دغه عمل زما نه دی پکار. نو عمل خالص د الله دپاره، د شپې د رازونه د الله سره پرېږدئ، او د شپې مونځ اهتمام کوئ چې الله ستا تذکره په کوم ځای کې وکړي؟ په اسمانونو کې وکړي. یو نیم دینداره سړی به ته وینې که نه، اکثر د ملګري دا خبره کوي، یاره وایي دی چې ته موږ په منځه ونه لیدو، دی چې ته موږ په روژه ونه لیدو، دی چې ته موږ په پلاني شي پلاني شي. دا اوس پټوي که نه. لکه لازم دی چې سړی اوس ته د شپې تهجد کوې، ما ته به حل وی د شپې تهجد کوم، ته څو صدقه ورکوې د ورځې، ما ته به وایې ته اذکار څه ټیم کوې، ما ته به وایې ته به نه، ستا دې سره څه کار دی؟ عمل کوه، خپل محنت او کوشش کوه. نو زموږ د پښتنو کې دا مشکل دی که نه، بل ته دوربین پټ کړی، یاره دی نه دی وایي، خو موږ چې ته وایي دا په سنتو ودرېږو. اکثر د سعودیانو امامانو پسې دا خبرې کوي، دا سنت دوی نه کوي. ته څه خبرې که کور کې کوي، ته څه خبرې، او ډېره غوره عمل دی چې کور کې کوي. بیا داسې نور عبادات شو، هم بعضې عبادت نه پټېږي، هغه راښکاره کېږي. او جمع سره مونځ دی، یو سړی وایي زه جمع سره مانځله مونځ نه کوم، ولې وایي ریاکاري نه ځان بچ کوم. ابل موږ دا مسله بیان کړه جاهلیت په مسلو کې چې دا هم ریاکاري ده، دا ته چې کې دا څه ده؟ ریاکاري. زه به تا نه تپوس کوم لکه ته ولې نه راځې جومات ته، ته یاره ریاکاري پکې ده. نو دا دې هم ریاکاري وکړه چې ما ته دې ځان دومره راښکاره کړو چې زه دومره تقوادار یم چې فرض مونځ مې په جومات کې پرېښودو. نه، نو الله دې موږ له د اعمالو د پټو ساتلو توفیق راکړي.
او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ اعمال نه ضایع کوي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د شپې تهجد کوو